په هرات ولایت کې د کارګرو ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره سم په دې ولایت کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې وضعیت په تړاو اندېښمن دي او د کارګرو ماشومانو د کمښت او رغند پایلو ترلاسه کولو لپاره د کورنیو لپاره پر عامه پوهاوی کار کوي. په هېواد کې د ناامنیو په زیاتېدو او ورسره د طبیعي پیښو له امله د هېواد په لویو ښارونو کې د کارګرو ماشومانو شمېر زیات شوی چې دې چارې هېواد کې د بشر فعالینو اندېښنې راپارولې دي. نور حال په راپور کې. د تاوتریخوالي زیاتوالی په بیلابیلو ډولونو د کوچنیانو څخه قرباني اخلي. ځینې د جګړې د دواړو خواو په وسیله وژل کیږي او د ځینې څخه د دغو ګروپونو لخوا ناوړه ګټه اخیستنه کیږي. د هرات د بشر حقونو کمیسیون وایي چې د کوچنیانو څخه په بیلابیلو ډولونو ناوړه ګټه اخیستنه کیږي او که کورنۍ خپل اولادونو ته پاملرنه ونه کړي دا ناورین به د کوچنیانو څخه ډیر قرباني واخلي. وقتی که یک طفل توسط هر گروه مورد سوء استفاده قرار بگیره از همه حقوق خود به نحوی از حقوق اساسی و ابتدایی خود محروم میشه، از دامان خانواده دور میشه، در حالی که نیازمند هست که در دامان خانواده پرورش بیابه و محبت ببینه. از تعلیم و تربیت دور میشه، از دسترسی به صحت، غذا و سایر حقوق اساسی و بشری خود دور میمانه. بنابراین به می اساسه که از گروهایی که ما میبینیم در سایر کشورهای جهان هم که وقتی که استفاده میشه از اطفال، به خاطر از اینکه اطفال یکی از گروه‌هایی هست که به راحتی میشه از اونها در سایر عملات تروریستی استفاده صورت بگیره. محمدین کاکړ کارپو او د پانتون استاد وایي چې په ښار کې د کار کوچنیانو زیاتوالي اصلي لامل د کورنیو نه پاملرنه او د دوی ضرورتو او خواستونو ته ځواب نه ویل دی. دی وایي چې اطفال سربیره پر دي چې په ټولنه کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، په نظامی عملیاتو کې د ځینې جنگي ګروپونو لخوا ترې استفاده کیږي. سرپرستی نباشه، تربیت درست نباشه، امکانات نباشه برای خانواده ها و به خصوص تربیتی که در خانواده ها روش های تربیتی درست نباشه، ممکن اطفال به هر گروهی بره. حال تنها گروه های تروریستی نیست، خیلی گروه های فعال دزدی ما داریم، اختطاف داریم، دیگه داریم. به هر سمت سو ممکن اطفال بره و از اونها به عنوان وسیله و ابزار استفاده شه. د هرات د مدني ټولنې غړي د اطفالو څخه ناوړه ګټه اخیستنه په کلکه غندي او وایي چې دولت په دې برخه کې کوم پروګرام نه لري، ډیر کمکاره دی او که دا لړۍ دوام ومومي نو ډیری کوچنیان به وځپل سي. نقص حقوق بشر هست، نقص حقوق اطفال هست، این خود از یک نوع محکومیت هست. ما نمیپذیریم، به هیچ عنوان برای ما قابل قبول نیست. اطفال ما باید با شرایط امن، با فضای امن رشد خود را بکنن و پایه ها و اساس آینده کشور را بسازن. په دې منځ کې میرویس امینی د بشر حقونو کمیسیون سرپرست وایي چې د دې کمیسیون مسؤلینو تل د دې ستونزې پر برابر زیار بسلی او اوس هم کورنیو ته د پوهنې له لارې دا ښوول کیږي چې د دې ناورین پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. اول از طریق آموزش ها ما تلاش میکنیم به خانواده ها آموزش های بدیم تا اینکه از طفلای خود خوب نحوی در روی سرکا جلوگیری بکنن و از طرف دیگر پیشنهادهای داریم به دولت که دولت باید زمینه کار و استخدام برای خود والدین و کسایی که به نحوی مسئولیت خانواده رو به دوش دارن به عنوان سرپرستان قانونی هستن از اونها مساعد بسازه و اگر نیست و تنها نانآور خانواده اطفال هستن تلاش بشه برای اطفال زمینه های فن و حرفه مساعد بشه تا اینکه اطفال بتونن در آینده روی پای خود هرات کې د کاري ماشومانو زیاتوالی او د دې ډلې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه اندېښنې ځکه ډېرې سوي چې وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د دې ماشومانو په کارولو سره تاوتریخوالي ته مخه کړې ده.